بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درته ټولو وطنوال ته. د ډاکټر افضل یو وار بیا تاسو خدمت کې له ورجینیا نه حاضر یم. د نن موضوع د ډیهایډریشن یا د بدن اوبه کموالی. د هغې ټول نه غټه وجه دا ده چې موږ اوبه کمې څښو. تنه هغه وخت کې اوبه څښو کله چې موږ تندر موږ باندې راغلي نو بیا اوبه څښو. په نورو کلچر کې چې زه ګورم هغوی اکثره په لاس کې ګیلاس یا خپل د اوبو بوتل همیشه په لاس کې یو دوی اوبه څښي. کم از کم د یو بالغ انسان دپاره چې که نر وي د هغې د 3.7 لیټره اوبه باید وڅښي، او که زنانه وي ښځه وي بالغه د هغې 2.7 لیټره اوبه باید په 4 ساعتو کې وڅښل سي. نو د نر لپاره 3 نه تر 4 لیټره پورې په 4 ساعتو کې، د ښځو لپاره 2 نه تر 3 لیټره پورې په 4 ساعتو کې د اوبو څښلو ریکمنډیشن داسې باید دوی وڅښي. تنها 3 هغه کسان باید دومره اوبه ونه څښي څنګه چې نور نارمل کسان دي. هغه 3 کسان څوک دي چې څوک په ګردې فلج سوي وي، هغه په ډایالسس ماشین باندې وي، نو هغوی باید خپل ډاکټر سره رجوع وکړي. دومره زیاتې اوبه باید ونه څښي ځکه د هغوی د بدن اوبه او نور اضافي شیان چې میټابولایټس دي هغه نو د ډایالسس ماشین په ذریعه باندې راباسل کیږي، هغوی نارمل د خپلې تشې نشي کولی. دوهم هغه کسان دي چې زړه یې کمزوری وي، هغې ته موږ کنجسټیو هارټ فیلیر وایو، هغوی هم باید اوبه دونه زیاتې ونه څښي. او دریم هغه کسان دي چې چا جګر کار پرېښی وي، سیروسز ورته وي، او دا خېټې پړسېږي اوبه پکې، یا هغوی هر 2 هفتې بعد یا میاشت کې وارې د ستنې په ذریعه باندې دا د خپلې خېټې نه اوبه راباسي، نو هغه کسان هم باید دومره زیاتې اوبه ونه څښي. نو دغه 3 کسانو علاوه نور هر بالغ کس باید اوبه وڅښي، نه صرف هغه وخت کې چې دوی تږي بلکې اضافه اوبه وڅښي، هغه مقدار ما تاسو ته مخکې ویلې. نو ډیهایډریشن ولې یا د اوبه کموالی ولې ځان پرې پوهول مهمه ده؟ ځکه چې اکثره وخت چې زه ګورم په دې ما ویډیوګانو کې لاندې کامنټس کې خلک وایي چې دې باره کې ماته ووایه، دې باره کې ماته ووایه. اکثره سوالونه چې دي هغه دغه ډیهایډریشن یا د اوبه کموالی که موږ مخ ونیسو د موږ هغه ټول علایم کیدای شي سم سي او جوړ سي. نو چې اوبه کمې کې د خلکو علایم څه شی وي چې سر یې ګرځي، چکریږي، سر ورته سپک ښکاري، همیشه ستومانۍ احساس کوي، او خوله یې وچه کیږي، شونډې یې وچې وي، ژبه یې وچه وي، نو دغه سترګې لاندې ننوتې وي، دننه ننوتې، او پوستکی چې لاس پرې وهي راجګۍ یې داسې ډېر پاس په هوا کې پاتې د دې په جبه باندې زر لاندې لاړ سي. دا یو ټیسټ د ډیهایډریشن چې زه لږ خپل دا ګوته ونیسم او پرېږدم، دا پوستکی لاندې باید زر لاړ سي یو څو ثانیو بعد، 3-4 ثانیو بعد که ډېر هم داسې پاتې دی، مطلب دا دی چې موږ ډیهایډریټډ یو. او ضروري نه چې موږ دا شیان وکړو، مګر هغه د اوبو مقدار کم از کم 2 نه تر 3 لیټره پورې یا 2 نه تر 4 لیټره پورې د نر دپاره او د ښځو دپاره چې مخکې موږ مقدار یاد کړم هغونه اوبه باید موږ وچښو. هغه کسان چې بعضې ناجوړیانې لري او یا کوم کار کوي، کیدای شي هغوی ته د اوبو څښلو زیات ضرورت وي، لکه د شکر ناجوړه خلک چې دي د هغوی اوبه باید لږ زیاتې وڅښي، که د هغوی زړه جوړ وي، جګر یې جوړ وي او په ډایالسس باندې نه یم. کوم کس چې ناجوړه وي، تبی وي، چې تبی بدن اوبه زیات مصرفوي، خارجوي، نو باید اوبه زیاتې وڅښل سي. له دې نه هم چې کوم موږ مخکې یاد کړم. هغه کسان چې ورزش کوي، ورزش کې خوله زیاته کوي، باید دوی اوبه زیاتې وڅښي. بعضې خوراکونه او دواګانې موږ دا تشې زیاتوي، نو هغه کسان هم باید زیاتې اوبه وڅښي، لکه کافي خلک څښي، کوک او فانټا، دا ډایورټکس دي، زیات د بدن اوبه ځان سره باسي، نو باید موږ اوبه زیاتې وڅښو. ریکمنډیشن چې کوم ما یاد کړم مخکې هغې نه هم لږ زیاتې 1 لیټر نور هم باید پسې وڅښل سي. نو دغه د ډیهایډریشن د باره کې دا ویډیو ما ته ښکاري چې مهمه ویډیو ده، ځکه د پښتنو کلچر کې چې زه ګورم تنه هغه وخت اوبه څښي چې کله دوی تږي، مګر دې نه علاوه هم د موږ بدن ته د اوبو سخت ضرورت وي، ځکه د موږ بدن چې د کم از کم 80 تر 85% اوبو نه جوړ شوی ده، او دې ته همیشه د اوبو ضرورت وي.
دې نه علاوه دغه د پوستکي صحت دپاره چې همداسې روښانه وي، صحتمنده وي، د اوبو سخت ضرورت وي ورته. بل دا ده چې بعضې خلک قبضیت لري همیشه، کیدای شي ډیهایډریشن د وجې نه نو دغه د اوبو چښلو سره د هغوی دغه مسله هم کیدای شي حل شي. بعضې وخت همیشه خلک سردرد وي، کیدای شي ډیهایډریشن د وجې نه دوی دا سردردي هم وي. نو کیدای شي ویډیو مو خوښه شوې، نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه، خدای په امان.